د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو زه یوسف خان لالی یم. له پاکستان څخه نوي راستانه شوي کډوال وایي چې په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت خراب شوی دی. دوی زیاتوي چې د دوی ماشومان نیول شوي او بندیان شوي او بیا د پیسو په بدل کې خوشي شوي دي. راستانه شوي کډوال د پاکستاني پوځ دا چلند د نړیوال مهاجرت قوانینو او بشري معیارونو څخه ښکاره سرغړونه ګڼي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی په لندن کې د کډوالو چارو وکیل ښاغلی عزیز معارض صاحب. معارض صاحب ستړی مه شې، وخت بخیر. خپرونې ته هم په خیر راغلی معارض صاحب. دا د یو ځل بیا هم کوم کډوال چې له پاکستان څخه راغلي شکایت کوي د پاکستاني پوځیانو له چلند څخه. فکر کوئ چې په رښتیا هم اوس داسې یوه قوه شته لکه ملګري ملتونه، د کډوالۍ نړیوال سازمان یا هر بل سازمان چې د پاکستان دغه چلند چې غیر انساني او غیر بشري د افغان کډوالو سره ودروي؟ مننه جناب لالی صاحب، تاسو ته، تاسو د همکارانو ته، اورېدونکو لیدونکو سلام احترامات وړاندې کوم. ګورې په ډېره خواشینۍ سره دا لړۍ له څو کال رادې خوا را روانه ده، تقریبا 2 کالونه زیاته شوه. اما نړیوال ټول اصول، ټول ادارات په دې باندې چوپ دي. هېڅ یو اقدام د اصولو له مخې نه کوي. کنوانسیون د ویانا ده 1950 کال، دا ما بار بار ویلي دي. هغه پروتوکول د 1960 کال چې په دې کې، په دې قطعنامه کې، په دې په اصولو کې راغلي دي که کډوال ویستل کېږي شرایط لري. بله غیر له جرایم و نه غیر له بعض نورو مسایلو نه که چیرې دوی کیس نه اخیستل کېږي یا دوی غیر قانوني دي، هلته بیا مطبوع هیواد سره مشوره کېږي. د ډیپورت مسله د یونیسار یا IOM سره کومک کوي، پیسې ورکول کېږي، سهولتو ته جوړېږي. او یا دا که ویستل کېږي داسې د وطن کډوال په دې نوم نه یې تللي چې هلته کډوال سي. یو د وطن یو بحران راغلی، یو ناورین راغلی منځته، یو مشکل راغلی، طبي آفات دي، یو خواته ځي، بیرته یې دوی راتګ په تدریجي ډول او په داوطلبانه شکل باندې ده، نه په دې ډول باندې چې په زور، شکنجه، په بې عزتۍ، په سپکاوۍ، په فشار، په وهلو، په ټکولو، چې دلته دا نړیوال اصول دا نه مني. څنګه اعلامیه د حقوق بشر 1940 کال ده، هغه په سرحد د حقوق د بشر نه دفاع کوي. هیڅوک اسالت یا فزیکي په چا باندې وار ګزار، دقه کول، ټیله کول، مثلا بد ورته وایي، دا باید ونه سي. حتی تحقیرآمیز خبرې، د تعویض خبرې هم نه ملګرو ملتونو سازمان پرېږدي، نه بشر حقوق پرېږدي، نه مثلا د خپله کنوانسیون د کډوالو په چارو کې دا اجازه ورکوي. اما پاکستان په بېرحمانه توګه دا ټول کړنې ترسره کوي، هېڅ نړیوال دوی ته څه نه وایي. نو بنان ته پکار 2 شیان ډېر جدي دي باید سره وسي، ځکه دا د فشار نه استفاده کوي. کله چې نړیوال په پاکستان فشار راوړي یا ملامت سي یا خپلو وګړو ته یا وګړي ورپسې راپورته سي، دا یې دغه برنامه دې خواته کوي، فشار په کډوالو باندې راوړي، خپل ځان دپاره فرصت جوړوي او په خلکو باندې په کډوالو بیچاره باندې ظلم کوي. او داسې نه داسې ټول راوباسي. شتمن خلک، هغه خلک چې دوی سال ته څه پانګونه یې کړې ده یا له دوی له ادارات سره رابطه لري، هغه په خپل ځای پاتې دي، په عزت په ګاډو کې ګرځي، آرام راحت خپل جایداد په هر څه پراپرټي هر څه لري. نو بنان 2 شیان پکار دي. یو، افغانستان امارت اسلامي چارواکي باید زر ته زر د یونما طریق، یونما دفتر په افغانستان کې فعال ده، سیاسي دفتر فعال ده، دوی ته باید فورا یو احتجاجیه یو اعتراضیه مکتوب ورکړي چې دوی ریفر کړي، مثلا ویلي رجعت ورکړي خپل مربوطه ادارې ته، ځکه یونما یوازینی دفتر ده په افغانستان کې چې دا د افغانستان اړیکې له ملګرو ملتونو سازمان او د نورو نړیوالو ادارو سره وصلوي. دوی ته باید فورا په جدي توګه باندې مکتوب ورکړي، نامه ورکړي، باید ورته یادداشت ورته ولیږل سي او شکایت وسي چې دې کار ده. دوی باید خپل پروسس وکړي او دا باید تعقیب سي، دا باید وڅېړل سي چې ولې دوی څه وکړل، څه ونه کړه، او پایله یې بېرته وزارت خارجې ته باید ورکړي او د کډوالو چارو وزارت ته دوی سره باید ناسته وسي، دوی باید راسي سره کښېني، هم د کډوالو استازي هم د وزارت خارجې، چې ولې داسې کړنې ترسره کېږي. دویمه خبره عمده دا ده چې د امارت اسلامي چارواکي باید زر ته زر او تدابیر ونیسي، ځکه دا لړۍ دوام لري او فشار د ظلم د زیاتۍ ده.
خپل هڅې به ټول دې ته معطوف کړي چې دغه یو وسیله د فشار لکه څنګه سوداګري چې بنده اوس ګورو چې سوداګرو نه نیولې تر چارواکو پورې تر خلکو پورې بغارې او چغې پورته شولې دوی هڅه خراب شوله دوی تاوان وکړ افغانستان فایده وکړه بدیل لارې پیدا کړې او د ګوره تاجکستان سره ترکمنستان سره له هند سره له ایران سره د موږ سوداګري اړیکې زیات روسیه په اقدام شوله هند په اقدام سبا ته چین په دې کې اقدام کې مرکزی اسیا وادونه خو مخکې تجارتي پروتوکول لري او له دوی له توکو سره افغانان له پخوانه عادت هم کړی نو موږ ته ښه پرېوځي او کیفیت یې ښه د نسبت له پاکستانه نو بنان دغسې د کډوالو مثلا ته ډېرې دښتې دي په افغانستان کې په شمال کې په شمال غرب کې په شمال جنوب کې په شمال شرق کې دښتې موږ لرو اوبه لري مثلا د خپل کوشتبه کانال چې جوړ سن دي نه څوک استفاده کوي افغان ونه کې نو څوک خو دغه وخت د ضرورت ل د ترخیل نه دا خو مارش صاحب هغه څه دي چې افغان حکومت به په نظر کې لري یا به هم کوي دغلته د نړیوالو مرستندویه بنسټونو چې اعلامیې خپروي خبرې کوي جلسې نیسي وخت ناوخت د هیوادونو څخه پیسې راټولوي د کډوالو لپاره هغه ولې خاموش دي ولې په یو دریځ باندې ولې په یوه خوله باندې پاکستان ته نه وایي چې نور بس نور په افغان کډوالو ظلم مه کوه ګوره دلته یو سیاسي افزار استفاده ده دغه نړیوال اصول ټول د زبرځواکو هیوادو خصوصا د غربي هیوادو په لاس کې دوی جوړ کړي د خپلو موخو اهدافو دپاره دوی بودیجه ورکوي دوی مخې ته بیایي ادارات تشکیلات هم دوی په لاس کې دي جوړولو کمولو زیاتول مشران دوی ټاکي پاکستان د دوی یو ایالت ده پاکستان د خپلو موخو د اهدافو دپاره دوی د خپلو ګټو دپاره د ګټو دفاع دپاره د برنامو پروژه په اسیا کې جوړ کړی نو بنان چې هر څومره موږ ورته ووایو دا کومه ګټه فایده نه کوي بله ځکه پاکستان دا کړنه د سرکۍ عاید نړیوال دا نه ویني ړانده دي که چیرې یو امریکایی یو غربی چېرته څوک یو ټپ ساده دقیقه کې یو ټیله یې کي بیا د حقوق د بشر ټول د پښو لاندې کېږي او ظلم ده او زیاته د دوه زندانیانو دپاره څوره کارونه دي مرتکب بله آیا دا دومره افغانان چې په زندانو کې پراته د پاکستان بې ګناه او د نړیوالو او یا دا چې مثلا یو ظلم و زیاتی کېږي دا انسان نه ده بشر نه ده دا له غوښې هډوکې پوست نه ده جوړ شوی او که دې خبرې ته راسو خو بیا نو ملامت سل په سل همدغه زبرځواک هېوادونه چې ول دوی ته نه وایي ادارات خو خیر دغه زبرځواک هیوادونه دغه پوښتنه غواړم ډېر په لنډو کې راته ځواب راکړئ دغه زبرځواک هیوادونه خو صحیح غرب کوم چې دی بلاک امریکا جمع اروپا او دغه روسیې چې موږ په رسمیت پیژندلی یو ترڅنګ چین نور ډېری هیوادونه چې په شرق بلاک کې دي او د غرب بلاک سره پالیسۍ هم په ټکر کې دي دغه ولې خاموش دي مارج صاحب چین خو ډېره ملاحظه کوي چې WTO نه مثلا د ورلد ارګنایزیشن ټریټمنټ ادارې چین په دې شکل روسیه ولې چوپ ده روسیه خو معمولا افغانستان ته څه وخت ښه نیت نه درلوده صفا خبره سره که همیشه چې ده لاسونه کړې په افغانستان کې جګړه راوړې ده روسیه صرف د خپل حریف د غرب دپاره افغانستان استعمالوي که نه خو روسیه که واقعا خپله کومکونه مرستې پیل کړي دا کولی شي دلته کډوال ته هر څه مهیا کړي او د غرب ته دغه ښه ننګونه ده دغه افضال له پاکستان له غرب اخیستی شي ډېره مننه مارج صاحب امدادي مواد اشیانې خو نه کوي ایران هم دا نیت نه لري دوی همدا غواړي ورته ګډوډي رامنځته شي ګر چې یو سیاسي نزاکت ته که چېرې دوی د کډوالو په راویستلو د داعش پروژې مخې ته بیایي بیا روسیه مجبوره ده چې دې کې اقدام وکړي ډېره زیاته مننه مارج صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کورآباد بخیر اوسئ